د پاکستانو جنکو عجیبه قسمتونه چې کله ورسره د کور خلک صحیح نو خاوند ورسره خراب وي، چې خاوند ورسره صحیح نو د کور خلک ورسره خراب وي. ملګرو سیټ چې تاسو ته جنې ښکاري د دې په خېټه باندې د 7 میاشتو ماشوم خو د دې د کور د خلکو ورسره عجیبه کار وکړو کنه، تاسو به هم په جړا باندې مجبور شئ جی داسې کول پکارو کنه. ملګرو دا واقع چې راغله په ډسکه کې دا واقع راغله مکمل د شریکو معیار چې دی واقع څومره مذمت کېدل شي چې وشي خا ویډیو را سره مکمل وګورئ. ملګرو د سیټ چې تاسو ته د جنې ښکاري کنه د نوم زهرا د ملګرو او د ترور زویله ورکړه کنه چې دا غي نوم قدیر دی. ملګرو هغه یو مسافر په سعودي عرب کې خو چې کله دا هغه ورکړه نو دی یو کال مخکې هم یو ماشوم وشو، ډیر ښایسته ماشوم وشو. دغه نه پس چې د ملګرو د دې جنې په خېټه باندې د 7 میاشتو ماشوم وو چې دغه نه پس چې د نو د سره چې کوم واقعیا رااله کنه نو تاسو به هم په جړه باندې مجبور شئ. ملګرو د جنې پلار د جنې ترین کولو کنه چې تقریبا 3 ورځې هغه کوشش کاوه چې زه د خپل لور ترین وکم او مخکې به د پلار ویل کنه چې ما به خپل لور ترین کاوه کنه نو زما د لور بچونه په 1 غنټه کې مال بیرته جواب راکړ او خو زه 3 ورځې نه ما کوته خو زما د لور مال جواب را نه کو او داغه نه پس چې د پلار سوچ وکړه کنه چې زما د لور سره په کور کې جګړه کې د لانجې و پکې دي کله چې زما د لور سره شوي نو د دې خپل لاړ زهرا پلار ولګید کنه او دا لاړ په تانه کې رپورټ وکړو چې کله دا تانه ته لاړ او رپورټ وکړو داغه نه پس چې نو پولیسان ولګید او انویسټیګیشن شروع کو چې کله پولیسانو انویسټیګیشن شروع کو نو داغه نه پته ولګید کنه چې داغه د دې جنې چې کوم کور ته واده ونه داغه کور خلکو ویل کنه چې دې جنې چې د خپل یار سره تختیدل او داغه نه پس چې نو دې جنې د زهرا خاوند چې کله پته ولګید په سعودي عرب کې نو هغه ویل چې کنه چې دا کېدل نشي زما خزه چرته هم داسې نشي کولای. دغه نه پس چې د کنه پولیسانو انکوایري چې نو ډیره زیاته تیز کړل دغه جنې پته ولګید کنه چې دغه جنې چې کوم وجود د هغه وړو کې کړه په بوجو کې په ځای په ځای باندې اچیل او د دې جنې کوم مخ چې کوم د اثر چې وکنه نو د مکمل تور باندې سوځول وسی افسوس خبره ده کنه چې دې جنې په خټه باندې د 7 میاشتو ماشوم او دغه سره د کور خلکو داسې کار وکړو. به دې جنې چې کوم کور ته واده وکنه د قدیر کوم په ملي چې ونه هغه ټوله گرفتار کړي د ملګرو اسی افسوس تاسو دې ته سوچ وکړئ کنه چې داسې کول ولا پکار کنه د پاکستاني جنکو چې نو قسمتونه عجیب دي کنه چې کله وسره د کور خلک صحیح نو خاون وسره خراب چې خاون وسره صحیح نو د کور خلک وسره خراب کنه د دې پکار چې دې ته سزا میلاو شو کنه دې قدیر د کور خلکو ته ځکه چې دې ډیر زیاته کړي دي جنې سره ځکه که تاسو دې جنې ته وګورئ ډیر معصومه جنې ده او دغه نه پس چې نو دې وسره داسې کار وکړو هغه مکمل د دنیا نه رخصت کړل هغه د دنیا نه تل ملګرو افسوس خبره دار کنه. تاسو دې ویډیو په اړه کې سوای چې دې واقعي څومره مذمت کېدل شي چې وشي کنه ځکه چې جنې سره ډیر زیاته شوی دی یار سړی په جړه باندې مجبور کی کنه چې دا سره روان دي زموږ په پاکستان کې کنه جنکو سره دومره زیاته روان دي کنه بل دا چې جنکو قسمتونه دي عجیب قسمتونه دي که تاسو هم تور باندې سوچ وکړئ کنه چې عام تور باندې تاسو جنکو پاکستانو جنکو ته سوچ وکړئ نو جنکو قسمتونه دي چې کله وسره کور خلک صحیح نو خاونه وسره خراب چې خاونه وسره صحیح نو د کور خلک وسره خراب دي دغه په خټه باندې 7 میاشتو ماشوم او هغه چې دن هغه جنې د دنیا نه رخصت کړل جی.